انصاف ول نو د دې بېدینو موږ ته په زړه کې پرته ده معمولي بانه ګوري معمولي بانه او بس بیا به نه بیا هم که نه بیا هم لکه ګیره خو یې په مخ وکنه یعنې بس دې چې دا رانیوی شوی دی په څه رانیوی شوی دی ګیره یې په مخ موږ چا غلطې ته ګورې صحیح نه وایو غلطه د مولا هم غلطه ده غلطه د عالم هم غلطه ده د مفتي هم غلطه خو دا فرق ولې چې بیا موږ دومره په هغه پورې ونښلو او ونښلو چې بیا لکه اوس ګوره مدرسو کې بعض واقعې راپېښې شوي دي په جامعاتو کې چې هغه نامناسب دي موږ بلکل خلاف یو یا ملکان دي یا جنکۍ دي شیطان پې غالب شوی دی یا په استادان په دې یونیورسټیانو کې څه نه کېږي خو صم بکم عمی دا ړانده دي کاڼه دي چاړه هېڅ مخکې ورځ کې پروفیسر نیولی څو زره جنکو هغه ورسره 4,000 جنکو تصویران او غلطې ویډیوګانې درسره پرتې د چکدرې یونیورسټي و که نه د چکدرې یونیورسټي هغه دغه ده که نه ملکان بلکل ولې پروفیسر صاحب دی مسله دنیوي ده 4,000 نه که دا 8,000 هم وی هېڅ خبره نه ولې ځکه چې دننه کسان پینټ شرټ کې دي مسله زموږ هله جوړېږي چې دننه دا ناست کسان په سپین کمیس او سپین پرتوګ کې بیا به موږ جاښه جوړوله مسله به زموږ هله جوړېدی که د دې هلکانو په مخ باندې ګیره وی یا د دې استاذ په مخ ګیره وی که نه بیا به موږ مسله جوړوله مسله به موږ هله جوړوله که دې جنکو نقاب اچولی وی که نه او دوی علم زده کول راغلی وی بیا به موږ مسله جوړولی مسله به موږ هله جوړوله چې په دې بورډ باندې صرف یو داسې څه لیکلی شوی وی چې دین ته اشاره کولی که نه بیا به موږ جاښه جوړوله خو اوس چونکې چوناچې ځکه اگر مگر پروفیسر سټوډنټان کالج یونیورسټي ټکي داسې دي چې او زه دې ملګرو ته وایم دا ما بل ورځ موږ یو مجلس کې ناست وو ټکه باز شو نو دې خلکو هغه بعض ملګرو لکه په دې د خفګان اظهار کړو یاره وایي دا خلک په داسې قصو باندې څه نه وایي او که چېرته داسې دیني شخصیت یا څه اخوا دېخوا ما هغو ته ویم ګوره دا تاسو په دې نه یې پوه دا ډېره د سوچ خبره ده وی څنګه بیا وی خوشحاله شو په دې خبره باندې اوس مې زموږ ذهن کولاو شو وایي ګوره په یونیورسټۍ کې پروفیسر صاحب 4,000 جنکو سره زیاتې کوي یا تصویران یا دغه څوک په ایکشن نه دي خو د چا په مخ چې ګیره د مولا نه دی چا په مخ ګیره ده او دنه معمولي وښویدو شیطان پې غالب شو ښویدی شي خلک ټول لوتو ولې دې کې کمال خبره هغه دا ده دا خلک وایي چې دا پروفیسر دی په تندر ولګي دی خو دې ګندونو سره عادت دی خو دی ولیکئ دا یونیورسټیانې دا کوټونه موټونه چې اچولي دو که دا ګندونه مندونه کوي خو کوي به خو دا ګیرې والی ولیکئ د سره ښه نه ښکاري ما دې طرف ته پکې سوچ کوو نو زړه به دې خوشحال وي یاره وایي دا د سوچ خبره ما دا د سوچ خبره چې هغه یې کوي بړوی لکه هسې هم ګندونو والی نو خبره مې څه کوله عبدالله بن ابی صحابه کرام اوی چې عمر بن خطاب د دنیا دپاره راوتی نو بیا ما ته ووایي چې د الله د رضا کولو دپاره به څوک راوتی ابوبکر صدیق علي بن ابي طالب عبدالله بن مسعود وایي دا خېټونه راوتي دي دوی صرف خېټې سره کار زمونږ هم دا بدګمانیانې دي په دې بلکې د دې یارې نه خو اکثر هلته ملک کې دا مولیان دا کم چې د خلکو یو قسمه بندګي کوي که نه دا کمزوري مولیان چې حق نشي ویلی او د خلکو ته ناست هغوی د دې یارې نه ایسرې کړي جامې راچوي ولې تقوا نه نه بیا به داسې ووایي وایي که موږ ایسرې کړي واچو نو بیا دا خلک وایي چې دوی د دنیا دپاره لګیا دي نو زموږ دا ذهن دی چې هر هغه عالم او دینی شخصیت چې دی ښایسته لباس کي او د چا ماتحت نه
نو موږ وایو دا دنیا پرست دی. بل زموږ ورسره طبیعت هم نه لګي، طبیعت ورسره زموږ په دې نه لګي ځکه چې هغه زموږ خوی ته او زموږ خواهشاتو ته نه ګوري چې د ده به څه خوښه یي څه به یې نه وي خوښ. نو الحمدلله چې الله رب العزت موږ ټولو ته دا حق دین او په دې باندې عمل او د دې د پرچار توفیق را کړی، په دې شکر دی الحمدلله. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم ته راورسېده